فساد و اخر د خپل عزت او د خپل ناموس لپاره موږ د ځانونه راوایستل. هر خدمت ته آماده یو، موږ خوشبینه یو، دا زموږ خپل د ملت خلک خپل خلک برته موږ سره راسي، موږ په دې باندې ډېر خوشبینه یو. هر خدمت یې موږ ولاړ که شپه یې که ورځ. خپله معنی دا کتلي چې بلدوزر یې ولې راوستی دی اورنې پې چپه کړي دي ورته ویل چې هو زه ولاړ وم. دا زما د مخامخ سترګو خبره ده چې زه کله تورخم باډر ته راوختم د خدای په زر دی داسې دا یوه هوا راماندې د دې ځای داسې ولګېدله که نه لکه یو انسان منې چې دا یو کاروبار په موږ جوړ کړی و. پیسې وې وانې وې پیسې یې ویلې، پیسې به یې اخیستې، جیلو ته به یې بوول، بېلته به هغه به یې خوشې کړل، نور به یې ونیول. دوستانو سلامونه، یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم او څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دروازې ته تللي وو، فرضي کرښې ته تللي وو او د هغه ځایه راغلو اوس یو کیمپ ته. په دغه کیمپ کې به د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې کوو، هیوادوالو سره به چاته به تسلي ورکوو او چا سره به خوږې خوږې قصې کوو. خدای دې وکړي چې دغه ټولې خوږې خوږې قصو سره مخامخ شو او کومې بدې قصې پکې نه وي. تاسې ممالتیا وکړئ، ځو هیوادوالو سره قصې لرو. دوستانو بیا هم ستړي مشئ، اوس نو د اسلامي امارات ځواکونو سره غږیږو چې هغوی دغه خلکو ته خورا په درناوي هرکلی کوي او خپل هیواد ته رابلي او دلته ډېر خدمت کوي. دغه یو سره غږیږو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سړی مسې ورور څنګه یې؟ په خیر یې؟ ډېره مننه مشره. لومړی کې خو به دې راته نوم ووایې. نوم یې اجمخبر د روزګان ولایت یم. حاجي صاحب دا به راته ووایې چې د ګاونډي هېواده خورا ډېر خلک را روان دي او ورځ تر بلې شمېر هم ډېرېږي، ستاسو خدمات او خدمت دلته څه دی؟ دا به راته ټول بیان. بلکل موږ هر خدمت ته آماده یو، موږ خوشبینه یو، دا زموږ خپل د ملت خلک خپل خلک برته موږ سره راسي، موږ په دې باندې ډېر خوشبینه یو. هر خدمت یې موږ ولاړ که شپه یې که ورځ یې در سوچ چې دغه کډوال موږ ځای پر ځای کړي نه تر هغه ساعته پورې د شپې هم یې خدمت ته ولاړ، د ورځې هم خدمت ته ولاړ. تاسې مې وینئ چې شپه او ورځ مې ټوله په خدمت کې وهلې ده. اوس هم ورته ولاړ یو، اوس هم په سوه ګاډي موږ ورته راوستلي دي، د اوبو امکانات، د خیمو امکانات، هر څه امکانات موږ ورته ځای پر ځای کړي دي. تنها دغه یوازې چې ته پاتې چې دغه خلکو ته په دغه باډر کې ټوکن جر نه ورکول کېږي، څه دغه مشکل لرو، نور هېڅ مشکل موږ نه لرو. هر کم خدمت چې موږ ورته ولاړ یو، که په شپه یې که په ورځ یې، که یعنې که په درې میاشتې یې موږ دې خدمت آماده یو، زر آماده ورته ولاړ یو، خدمت یې کوو د دې خلکو. ډېر ښه. دلته موټر مو ورکړي دي چې دغه مهاجر پکې تر خپلو کورونو ورسوي؟ بلکل موټر مې ورکړي دي، په سوو نه په زرو موټران مې ورکړي دي، ټانکران مې ورته راوستلي د څښاک دپاره، د خوراک دپاره، هر څه آمادګي مې ورته نیولې ده، خیمې مې ورته راوړي دي د ګرمۍ او د یخ دپاره، هر څه آمادګي ته ولاړې هم ورته درېدلي هم آمادګي ورته نه سو. آمادګي مې هم ستا په زراو موټران مې ورته آماده کړي ده. اوس هم دا تاسې وینئ چې پر دروازې مې موټران ورته راوستلي د دې باره وو، غټ موټران، کوچني موټران،
د سواري موټران د بار موټران دا مې ټول ورته آماده کړي دي ټول آماده دي ټول آماده دي خپل او کورونو سره د مجاهدینو دا موټر هر سړی بیا راځو خپل ځای ته خپل کور ته خپل وطن ته ډېر ښه ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ کور مو ودان سلامت اوسئ په وروستیو کې به راته دا ووایي چې دغه خلک راغلل ته څه احساس کوي خپل وطن ته هغوی زه دغه احساس کوم چې دا ډېر څه کله ناکله یو وخت نه یو وخت دا خلک خپل وطن ته راتلو موږ ډېر خوشبینه چې دا خلک راغله خپل وطن ته د دې به خپل په وطن کې ځای پر ځای سي انشاءالله د هغو ځایو به دلته هم دوی په عزت یې او به عزتمند سي ډېره زیاته مننه سلامت کور اوسئ مو خیر ودان سلامت اوسئ ډېره مننه کور مو ودان دوستانو دلته یو بل ملګری دی دا وایي چې زم در سره خبرې کوم ستړی مه شي وروره خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ کور ودان هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست یو کور ودان ستاسو ته یو جهان مننه چې دلته راغلی د ولس خلکو عکاسي مو کړه او دوه اوازه مو چت کړه کور ودان خوشحاله اوسئ خبریار صاحب له تاسې هم ډېره مننه لومړی کې به راته نوم ووایي زما نوم پښتون شینواره دی او دلته راغلی وو د مهاجرو نورو ورونو ته کوشش هم همدا دی چې یو همکاري وکړو یو کومک وکړو او تل او مالته خیمې مو ته ولګولې او موږ غواړو چې راغونډ کړو دغه مهاجرو ورونو سره کومک وکړو او همکاري ورسره وکړو چې زموږ ورونه دي او دوی ځورېدلي دي کړېدلي دي دلته موږ خوشحاله یو چې خپل هېواد ته راغله خصوصا موږ د وزیر دفاع د مولوي صاحب یعقوب نه ډېره مننه کوو چې دلته د خلکو لپاره سهولتونه برابر کړه هغه مجاهدین چې د خاورې خدمت کانې دلته راغله او د دفاع لپاره راغله د خدمت لپاره راغله موږ خصوصا د نظامی چوکاټ نه او د مولوي صاحب یعقوب نه ډېره مننه کوو او ژوندی د وي خوشحاله د اوسي تاسې خپله د ننګرهار راغلي وئ او موږ د ننګرهار د سین ولسوالۍ نه راغلی یم دلته غواړم چې د خلکو سره ژوندي نه وګورو او د مشکل سره شریک کړو او همغږي سره وکړو او دغه کوم مشکل چې دوی لري مشکلات ورته حل کړو خیر سره خپله همکاري پکې ان مقصد شاء الله کوئ خدای دې نور هم توفیق درکړي ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه هرکلی درته یو ښه راغلی افغانان ورونو خدای دا وکړه چې په افغانستان کې صلح او امنیت دایمي پاتې شي همداسې پاتې شي موږ له چې خدای رزق راکوي همدلته بیا موږ او تاسو له راکوي نه څوک مړه کېږي د ولږې نه او نه به خرابه شو انشاءالله موږ او تاسو هېواد دی چې یوه ونه وکرو مخکې به چې یوه ونه کرل کېده اوس به خیر سره 100 ونې کرل کېږي موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د خاورې ته او د مجاهدینو نه دفاع وکړو ډېره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان که اوس ستړی مه شي وروره صحت ښه دی شکر الحمدلله نومړی ډېره مننه نومړی کې به دې راته نوم ووایي سید عثمان سید عثمان پاچا زه ورته پاچا ووایم صحیح ده پاچا دا به راته ووایي چې د پاکستان راغلی خپل هېواد ته څه احساس کوي والله که ډېر خوشحاله یم زړه نه داسې خوشحاله یم که نه هلته هم ژوند تېر شوی ده ښه تېر شوی پر خپل وطن ولې چې خپل وطن چې ووایل شي د خولې منې رښتیا مو ګلونه ورېږي صحیح دی که نه دلته راغلو رښتیا مو زړه هم داسې آباده شوی دی چې خپل وطن نه راغلي او زړه ارمان ډېر و کله نه یم راغلی اول ځل راغلم په دې حالات کې راغلم څونه وخت پس راغلی نه بیخي راغلی نه زه بیخي نه یم راغلی زه تقریبا راغلی یم یو 2002 کې راغلی وم هغه مورکوټ نن تقریبا 21 کاله مخکې هغه وخت کې راغلی وم بېرته مې دا وطن نه دی لیدلی سترګو من صحیح دی دومره وخت یې هلته تېر کړو او اوس راغلی خپل هېواد ته د خپل هېواد دا ابو هوا څنګه ده ماشاءالله داسې ابو هوا هر ځای کې د خدای اخوا تللی یې که نه تورخم کې اوس پاتې زه خو فلحال دلته یم اوس ټوکن انتظام دی وایي ټوکن درکړو بیا به تاسو به مخکې لا او پاکستان کې څه قصې وي د ګاونډي ظلمونه څنګه نه ماشاءالله هغه هم را سره ګاونډیتوب کم کلي کې چې ما چوکیداري کوله هغې کلي خلک خو
صحیح ده ښه سلوک یې ورسره کړی حکومت څه کړي در سره حکومت خو هغه هم را سره صحیح دغه وکړو ویلې داسې دغه دی تاسو باسي که نه خپل انتظام مه کوئ مال صحیح شوله بس دا خبره هم چې واورېدله بیا هم کډنه ایسته وتړله فکر نه کوې چې ډېر کم او لنډ وخت یې درکړو او دا مننه چې دې کې د وخت راکلی وی یو سړي ته کال یا دا د پنځه میاشتې دا یخني تېره شوې که نه یخه تېره شوې ګرمۍ کې دغه کله خلک وایي چې هلته به بلډوزر ګرځوو د دې ماجرو کورونه به پرې نړول د رښتیا دي څه خبر ما خپلو سترګو ما دا په خپلو سترګو نړۍ خبره ده ته رامخې ته شه که نه یاره بسم الله الرحمن الرحیم دا شپږ ورځې زما خپله اوښه مې بیمار و هلته مې بوتلی پشکنه هغه بیا به وفات شو ما په خپله باندې دا کتلي چې بلډوزر یې ولې راوستی دی اور نه یې چپه کړي دي ورته ویلي چې هو زه ولاړ وم دا زما د مخامخ سترګو خبره ده چې ما درته وکړل هغه چې کورونه نړول هو تا څه وکړل په هغه ساعت ولا چې زمونږ څه زور نه رسېده ورته زور دې نه رسېدو خو زړه کې د څه تېر زړه کې هم دومره یو درد تېر شوی دی چې د حد نه وتلی بېچاره دا ښځې چې کومې د زنانه چې کومې دي پشکنه دا به راووتلې ماشومان به راووتل پشکنه بلډوزر به پکې داسې خلک مې پکې لیدلي دي چې کالي هم نه دي رایستلي خپل کالي هم نه دي رایستلي ختم شوي صرف او صرف سرونه یې خپل راویستل او نور دېش ته را روان شولي دي خپل هېواد ته ترې راغلل ما خپله دا 12 ورځې ما چې کوم دی که نه تقریبا شپږ میاشتې ما خپل اوښې سره تېرې کړلې په دې شپږو میاشتو کې چې کوم دی که نه چې زه کله تورخم باډر ته راوختم د خدای په ذات داسې دا یو هوا راماندې د دې ځای داسې ولګېدله که نه لکه یو انسان باندې چې نوی روح پکې تازه شي ډېره مننه ژوندی اوسه ستړی مه شي وروره صحت ښه دی په خیر کوم ځای نه راغلی پاکستان نه پاکستان کوم ځای نه راغلی اسلام آباد نه و خورا ډېر ستړی معلومیږي خامخا به ستړی یم نو چې اوس خپل ملک ته راغلم که نه خپل ملک کې دمه کېږي اوس به انشاءالله دمه سم څه کیسې ویل ته کیسې خو ډېرې سختې کیسې وې د باندې کور نه شوی وتلی خو چې کله به ووتو نو مخکې وروسته مو کتولی چې اوس به پولیس والا راځي موږ به نیسي نو په ډېر کله به چې نیولی زندان ته به وړی دا خلک خورا ډېرې قیسې کوي سخت ظلمونه روان و زندان ته یې بووله داسې معلومات کېده تاسې په کوم جرم کلی دی چې نیول کېږئ په دې جرم یې نیولو چې تاسو افغانیان یې په دې جرم یې نیولو کارټونه به مو ورسره وو کارټونه به مات کړل او دوی به جیلو ته بوتلل پیسې به اخیستې یو به خوښې کړل بل به بیا ونیول به دا یو کاروبار یې په موږ جوړ کړی و پیسې وې وانیوې پیسې یې ویلې پیسې به اخیستې جیلو ته به بوول بېلته به هغه به خوښې کړل نور به ونیول بله پارټۍ بیا راغله په کورو به ورغلل خو بد حال یې شروع کړی و په افغانانو سریعام کار و څوک چې به چا ورغی سریعام کار و اخر د خپل عزت و د خپل ناموس لپاره موږ د دې ځانونه راویستل تاسې څه ویل چې دا عزت موږ ته له هر څه ډېر موږ یې هغه کم یو موږ خپله خاوره ده موږ ځو خپل وطن ته ځو موږ ته خپل عزت خپل ناموس موږ ته ډېر ګران دی موږ هجرت کړی و د دې لپاره نه و کړی چې موږ بې عزته شو موږ بیا هغه شو ولې چې وخت هجرت هم د دې لپاره کړی و چې موږ په عزت په عزت کې یو ولې چې وخت بې عزتۍ راغی باید چې موږ ځان وباسو موږ د ځانونه راویستل سامانونه هم لا اوس هم پاتې دي ګاډي شاته راغلی که نه داسې اوس خو راغلی هغه هېواد هلته چې شاید داسې یو څندې پسې نه مې ویلي اوس دې زړه کې څه لري چې زړه کې مې دغه ارمان دی چې خپل وطن ته راغلم اوس په خلاصې سینه وګرځم دا ډال به نه وي چې وایي ما پسې شاته څوک څوک نشته دا ډال به نه وي چې ولې ما پسې پولیس کور ته راځي یا نه راځي داسې ټیم راغی چې ماښام ټیم و نو ماشومانان راغله وایي پولیس راغلل په کور باندې زه موجوده خپله کور کې وم په دې کړکۍ مې خلاصه کړله چې دوه دانې په ګلۍ کې تاوېدل پوښتنه یې کوله د افغانیانو کورونه چیرې دي دلته خوا کې ګاونډیانو غوتې دلته افغانیان نشته اوس یې دغه ګاونډیان راغله ماته راتېلې که چېرته موږ ویلي وای چې دلته افغانیان دي دا تاسو په کورو ته تلل په دې ګلۍ کې ګرځېده د پوښتنې به یې کولې چې افغانیانو کورونه چې چا به د افغاني کور دی به دوی کور ته ورننوتل ورتله بې عزتي یې ماړوله جیلو ته یې بوول تاڼو ته یې بوول وایي تاسو د سرنوشت څوک نشته تاسو پوښتنه به څوک وایي وکړي تاسې ورته څه جواب ورکړو موږ ورته د موږ د پوښتنې څوک شته
موږ کله خپل وطن موږ کله خپل هېواد ته لاړ شو او جای په جای شو زموږ د پوښتنې به یې خو د هغه افغانانو ته وایم چې څوک په پاکستان کې دي بس هغه هم ټول راشي بالاخره پوښتنه یې ورته وکړه دغه موټر هندایي دا موټر بل چا لپاره نه دي راغلي دا دولت ستاسې لپاره موږ لپاره ډېر انتظامات نیولی دی موږ لپاره دومره انتظامات نیو ما دا خپل بچیان کابل ته ولېږل ګاډي راته راغلل دولتي ګاډي راغله ما کابل ته ولېږل شاته مې سامان ګاډی پاتې دی زه خپله هغې ته په دې ګیټ کې حساب یم موږ لپاره ښه انتظامات نیولی دی او نور هم دوی ته خدای قدرت ورکړي چې موږ لپاره نور ښه انتظامات ونیسي دغه د دومره افغانانو لپاره که دا چېرې داسې حادثه په پاکستان راغلی وای خدای قسم افغانستان به ورته ځای ورکړی وایم خو ټول افغانستان به ځای ورکړی ولې خبره دا ده که دغه حال اوس مثلا په پاکستان راغلی وای دوی به د خپل عوام نه د خپل عوام غوښې دوی خوري پوه شوې ډېره مننه سلام علیکم ډېره مننه دوستانو د دغه قدرمن مشر خبرې مو تاسې واورېدې ځو دغه کیم کې به د نورو خلکو سره هم خبرې کوو تاسې زموږ ملتیا وکړئ السلام علیکم کاکا اجازه به کېنه کېنه څنګه چل دی خیرت دی ستړی مه شي کاکا جانه ښه په خیر کینو بیرته به کینو صحیح ده ته به ستړی چې دمم شي که نه کاکا څنګه یې کاکا ښه دغه ته ووایه چې لرې نه مې ورته کتل ډېر خفه ناست وې زه خفه خو په دې مرخه وه چې 3 لکه روپو مال زما دی هغه وګوټه ټرنک کې پروت دی هلته ایسار کړی دی او دغه سیمه د مرګرو دی بس ایسار دی بس د 3 شپې مې دلته اوسېږي او د غاړې جامه مې ایسار ده بستره مې ایسار ده نو ولې چې پاکستان ما سړي نو ولې نه بسترې ایساره دې خفه یم ته یې راپرېښوستې او بسترې درنه ایسارې و څومره وخت دلته تېر کړی و کاکا دا 3 شپې وشي په دې خاورو باندې پاکستان کې د څومره وخت تېر او په ورځ کال تلم دوی مې په مریض هغه مې وړو هغه مې وړو بس هغه خو بیرته د هغه ځای خفه راغله د هغه ځای بس خفه راغلم دوایي شي وضعیت څنګه ولته وضعیت څنګه وضعیت هغه خبرې چې بس لارې کې دغسې پېښه رامنځته وکړه بس دغه ګاډی ایسار دی ایسار دی بس خلاص به شي انشاءالله اسلامي امارات په وسه کې دی چې ستاسې ټول مشکلات حل کړي ځکه خفه یم بس چې امارت اسلامي ته دا حکم عرض وکړم دا زما حکومت دی دا زما په ایمان دی دا زما ایمان دی چې دې ته اول عرض وکړم خو ته هغه زما حق پوره کړي هغه خبره پوره کړي خو صحیح ده که پوره نه کړي نو بیا به بس خامخا یې پوره کوي انشاءالله چې زه ورته عرض وکړم پوره کوي انشاءالله پوره کوي کاکا څه پیغام لري زه دغه پیغام لرم چې دا کالي راته راغونډ شو او خیر سره بس زه د مسلمانانو زندګي برابر شي زما زندګي برابر شي او بس هغه ډېره مننه ډېره مننه لیدونکو دغه د کیم ټول حالات تاسې ولیده موږ د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې وکړلې او وګرځېدو راغلم د یو ټرک سر ته راوختو یو کډه بار ده د دغې بره باندې د خپلو هیوادوالو سره کېناستو دې سره به هم د زړه خواله کوو ستړی مه شې ځوانه خیر اوسه څنګه یې جوړې ښې ډېره مننه صحت دې ښه دی الحمدلله لومړی کې دې راته نوم ووایه نوم مې فرید دی او د کندوز ولایت دی فرید د کوم ځای راغلی د پاکستان د کوم ځای پاکستان د هریپور کیم نه راغلی ښه او هلته دې څومره وخت تېر کړو پیدایش هلته شوی خو بیا ډېر عمر تېر کړی بس ټول عمر هلته تېر شو پاکستان او څو کلنې 19 کاله عمر 19 کاله بعد افغانستان ته راغلی خپل هیواد ته راغلی مخکې کله راغلی وي یو ځل راغلی اوس چې پوه شوې چې کډن راغلی سره د فامیله راغلی مقصد دلته نور ته نشي کولی لاړ شي هغې هیواد ته ژوند زندګي دلته تېره کړي څه احساس کې بس دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې خپل ملک ته راوړو او خپل ملک خپل یو متل شوی پردی کټ د نیمو شپې هغه څومره ښه شی هغه موږ ته آینده نه لري دومره وخت هم تېر که داسې یو ثبوت یې رانه که چې موږ پکې یو ټیم تېر کړی دومره ټیم یې رانه که کور هم جوړ کړی کور هلته پاتې شو په کیم کې
بس پردی ملک داسې چې د نیمې لږې ورځې لږو ورځو پر څومره وخت تېر کړي څومره آینده کې ټایم بیا هم هم تېر راځي. که بس دغه زموږ زندګي وه ټولې دې سر ته راوسته انشاءالله خپل وطن کې د آینده جوړیږي انشاءالله بس خوشحال ځوانې هڅه وکړه کار وکړه زیار وباسه خپل وطن کې د آینده جوړیږي انشاءالله هم خپل ملک دی خوشحاله یو چې راغلو خپل ملک ته او بس په موږ د الله دلته رحم وکړي او بس اسلامي امارات نه ډېره مننه کوو دلته ډېر خدمات شروع کړي او زمونږ یې ډېر قدر وکړو بس انشاءالله ډېره مننه ورور سلامت اوسې کور مو ودان ډېره مننه